د کورنیو چارو وزارت د حمایوي لواء قومندانۍ ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 40 تنه منصوبین له یو میاشتنیو نظامي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. ژوند د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د حمایوي لواء مرستیال عبدالناصر سادات په ګډون پکې د څرخي پله د اساسي ورکشاپونو قومندان مولوي عالمګل حقانی او یو شمېر نظامي مسؤلین او منصوبین ګډون کړی و. نظامي تعلیمات وکړي چې څومره مو وس وي، خپل ځانونه پیاوړي کړي و اعدوا لهم ما استطعتم. تاسې تیاری وکړي د کفر مقابل کې چې څومره سی وس چې کم نظامي ملګري په دې نظام د امارت اسلامي کې چې څوک کار کوي، د هر سړي دپاره دا ضروري ده چې دی د نظام چې کم تعلیمات دي او بیا د جنگي تعلیمات دي څه ناڅه دی ځان په خبر کې او ځان په پیاوړی کې. د حمایوي لواء مرستیال مولوي عبدالناصر سادات په خپلو خبرو کې له نظامي او مسلکي زده کړو نظامي اصول یاد کړل او زیاته یې کړه چې نظام ساتنه به تل لپاره د سر په بیه هم کوو. په پای کې غونډه د فارغ شوي منصوبینو په بریالیکونو پای ته ورسېده.